وعطرته بعدد كل معلوم لك په اخلاص باندې درود شریف وای اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه دیر محترم و مکرم عزت مآب جناب محترم نعمت اللہ سے فرزند ارجمند الحاج الحرمین الشریفین پیر محمد طیب سے منور اللہ مرقدہ سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ طلوع صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم 400 پڑانگ اور ډیرو غیرتمندو پختنو ننګیالو مشرانو نوجوانانو د الله جل جلاله بندگانو د سرور کونین تاجدار حرم امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک امتیانو لرینا نزدینا راتلون کی درنو قدردانانو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہم سرزما ددوانو جہانو خوشالے کامیابے او کامرانے نصیب کدڑ دخلا سامین ہوئے گلنو دا ربیع الثانی مبارک میاش مبارک شورو دا او منگ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مبارک شان مبارک شروع کردی دی تقریباً نہما لسم جمعہ بھئی غالباً یا کم و زیاد او دا حضور مبارک ولادت خودی کے منگ تفصیل دا دی وجی نکو پروگرامونو کی چی منگ چتا لار شنو آغا مختصر وقتی یو گھنٹا یو نیمہ یا دعا آگے کے صرف دا حضور مبارک پیدائش مختصر بیان شی خودی کی خو الحمدللہ داغی مبارک و ابا و اجداد داغی خاندان داغی مبارک و سرچی دا چا نسبت دا پلار ولے دا نک ولے جوڑ دی جو داغی مبارک و تذکریم پکی الحمدللہ منگاو کی او لگیا با یو سرا دی طرح رسیدی لیو چکلا عبداللہ سے مبارک وفات شد او داغین بعد رب العالمین دا ابرہا واقعا غالباً بل جمعہ کی ما بیان کرے ہوا چھ ابرہا دا یمن گورنرو دا بیت اللہ شریف خانہ کعبی دا پارا راغلیو چھ دا زروانا کم خو اللہ پاک اغا پا وادی محصر کے پا ابابیل مرغوبانی نیستو نابود کا سرد اخپل فوجا اللہ پاک نیستو نابودو گرزو او پیغمبر پاک مبارک چھ اس کل پیدا کی نو دغی نقشی تب انشاءاللہ راشو چھ زمونگا استاس وفادار پیغمبر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ پہ اخلاص بانے وی صلی اللہ علیہ وسلم آغا مبارک چکل پیدا کی دا نما دا نقش پیش کرے وا چھ بی بی آمینی مبارکی بی بی مریم علیہ السلام بی بی آسیہ مبارکہ بی بی سارہ مبارکہ آؤ بی بی حوا مبارک سرا دشپی پا خوب کی ملاقاتم شیو او پویخ ورسر ملاقات شیو پویخ اولی دل چی دا بی بیان ورسر دی او بیا دا تا پوست کی چی تسو کی زبی بی حوا مبارکیم تسو کی زبی مریم علیہ السلام دا عیسیٰ علیہ السلام مور مبارکیم دا سوک دا بی بی سارا دا ابراہیم علیہ السلام بی بی دا سوک دا بی بی آسیہ دا فرعون بی بی دا سلر آلے وی بی بی آمینی تا خبر نی وی دا سنہ
टोली बीबियानी और तो ये बीबी आमिनी मुबारकी तो खबर नीन खुदा सी मुबारक शिबी और वजीदी अल्लाह रज़ुल जलाल जल्ल जलालुहु ऐलान करे द जन्नत रिदवान ते उवीली द जन्नत रिदवाना शाबका द जन्नत दरवाजी खुलाओ का द जहन्नम दारो गतोई द जहन्नम तमाम दरवाजी बंद का फरिश्ती वही करीमा करीमा खुली खुदाए न कुर्बान शमा द जन्नत दरवाजा वली कुलो को ज़की कुलो का फरिश्तो खबर शे ज़मा आखिर ज़मान पैगंबर द मदीनी मुनव्वरी जानान मुबारक द खपली मुर्गी की लड़ा रवान दे द जहन्नम दारोगा द जहन्नम दरवाजी बंद का ज़क बंद का छेदा से नबीरा लो छेद वजीना कुर्बान डीर कैदियान बा अल्लाह ताला द जहन्नम दूर आजादे वरलवर की द जहन्नम दारोगा तवी दरवाजा बंद का द जन्नत दरवाजा खुलो शुला औ ए बीबी आमिनी मुबारकी पर जन्नत की दासी खुशबुयाने ओ लगी दे शे नूर कलदा से हवागानी नवे नूर कलदा से खुशबुयाने नवे दासे खुशबुयाने खरीदी जन्नत खुशाल दे हुरी खुशाल दी दा अल्लाह मुकर्रबी फरिश्ती खुशाल दी आओ बीबी आमिनी न अल्लाह ताला पखपल नबी परात लो बाने दे खुशाल दे आहा सोना नाश्ता पदा सोना नाश्ता पदा बातो गोरे जी सोना द खुशकिस्मत पदा द सरवर कौनीन इमामुल अंबिया मुहम्मदी मुस्तफा टूलुए सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व सहाबी वसल्लम शान मुबारका सड़ी हैरान शिशिदी नबी खुदे पर मशुवाले के सुब्र शान वर खड़े दे सोनलवी और उद्भव सोनलवी कमाल वर खड़े दे ए गुरुराज़े सरवर कौनीन द मदीने मुनव्वरी जानान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक दुनिया तराजी बीबी आमिना मुबारक फरमाई इब्न कसीर मुबारक हाफिज इमादुद्दीन इब्न कसीर मुबारक पर मशहूर तारिक अलबिदायो निहाय की फरमाई विची कल ज़मुना कुली पैगंबर मुबारक दुनिया तरात ललो नमची दामर चकी विने चपागी की बलफुन लगी दिली कुमकुमी लगी दिली चे आखिर ज़मान पैगंबर मुबारक कल अल्लाह पैदा खोलो द आसमान द लूरिना द अवल आसमान द अस्तूरी द अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु राकुस कला औ द हज़रत अब्दुल्ला से पकुरबान अल्लाह कुमकुमी और चिरागान जोड़ खला बीबी आमिना वही मा गुमानो के करीब द चिदा आसमान मा कर रापरूजी द सेरा वेजान श द से कुमकुमी और द से खुशाले श्वी दासे जीब बंदी खुशाले शुली अजीब बंदी खुशालिया अल्लाह दोनों खुशाले गीचा पीर खुशाले शुली उसी खलद मदीनी मुनव्वरी जाना मुबारक पैदा की दलो फरिश्ती राली शैतानी दसट नौनी वेलो औदले बदर ये दजला की गुठी वर खोदी
دون غوټه ورکړي چې دارنګي سپین شلو چې کله پری خودلو وتوي فرشتي ولي دراله غوټي راخلي وي ته خبر ني د مديني منوري جانان مبارک د خپل مرغي لرا روان دي د حضور صلوات و سلام پیدایش سناشناش پدا اثر کم خلال د کسرا محل ته رسید د غرنا زبیل ذکر کوم خو چې حضور مبارک دل ترازی دولسم در ربیع الاول مبارک دی بعض علماء اتمم لیکلی دی بعض نهمم لیکلی دی بعض دولسمم لیکلی دی خیر یا اتم دی یا نهم دی دولسم دی خو زیات علماء دولسم در ربیع الاول مبارک یادی د گل مبارک اورل د سار د سنت ټیم او زمون بازی فلسفی علماء فلسفی اگی وی چې شلمین د سلور بجې چې د مدینی جانان د خپل مور مبارک غیږی تر روان ناشنا منظر دی اثر په کسرا سشه د کسرا چې کوم محلاتی کمی بنگلی درې د جلابانی چې کوم بنگله خوا کې د دریا په غاړه باندې جوړ کړی وا پاغي کې 12 برجونه دي خو چې کله می د مدینه منورې جانان مبارک پک مشپا د صبح صادق ټیم کی دنیا تر روان دي اللہ تعالیٰ غدول صبرجنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ مبارک اے قربان دا غدول صبرجنا دا شاہ کسرا دا محل اغلان دی را گزار شلا دول صبرجنا دی اغا غن برجنا اغا سردلان دی را پریوت دول صبرجنا دا شاہ کسرا او د سره په دې تخ باندې اے درې سوا او شپېته نجوميان ساحران کاهنان غیب ور سره ناستو غیب ور سره لګ ناستو د رب العالمین جل جلاله نظام تا ګورا چې کله دغه نجوميان او دغه ساحران چې دا حالوري د چې کوم وخت به دا محلات لاندې وګرځید دا برجونه بلاندې پریوته نو د رب العالمین جل جلاله نظام دی صاحب یو نجومی دی صاحب هغه ورته وی قربان دا برج دوباره جوړ کې چې بیا جوړ ک بیا را پریوته هغه ورته وی پرې دی وی ولی وی قربان دین معلومیږي دا چې ما په علم نجوم کې دا خبر لیدلې دا چې کله آخر الزمان پیغمبر د مور غیږی لرازی د شاہ کسرا په محل کې چې کوم 12 غټ برجونه دي غټ بلډینګونه دي داغي مبارک پراتلو باندې با الله د شاہ کسرا دا کړي دغه محل چې درې د لا باندې خوا کې پغاړه جوړ کړي دا به الله ټوټي ټوټي کې سر دلان دی به الله راغو وی آخر الزمان پیغمبر د خپل مور غیږی تر راتلون کې دي سبحان الله پارس باندې اثر سشو پارس باندې اثر دا شو د کومه علاقې چې سلمان فارسی رضی الله عنه مبارک دی سلمان فارسی رضی الله عنه دی شاه فارس باندې اثر دا پریوتا چې اے د دې چې دا د زرو کالو کما تشکدوا او کم اور پکې زر کاله کې مړ شوی نو چې کم وخت کې پیغمبر پاک مبارک دنیا ترازی د بی بی آمینی غیږی مبارک لا د شاه فارس د اتشکدی اغه اور بل شوی د زرو کالو مړ شوی نو د شپو دروازې په 1000 سال کې خوش نبی مبارک دنیا ترازی اغه الله ملکا اور اللہ تعالی ملک د پیغمبر پاک مبارک دراتلو پشپا مبارک باندې شاه فارس هم پیش چې والله دا سي نبی مبارک راغې چې د اے شاه فارس اتشکده سړ شوا داغي محلات برجون ملاند را پریوت دا د حضور علیہ السلام د پیدایش پشپدا مناظر دی جی بی بی آمینہ خپل منظرونه ګوري شاه کسرا د حضور مبارک د مخ جلوی ګوري